سلامونه وخت مو بخیر. په دې ویډیو کې به تاسو د مارکیټ اپډیټ په اړه معلومات درکم. ځکه ما په واتس اپ کې پوښتنه کړې وه چې راتلونکي ویډیو د څه په اړه جوړه کړم، نو د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې د مارکیټ اپډیټ په اړه معلومات درکړم. یعنې تاسو ته به زه اوس په دې ویډیو کې د هغه خلکو نظرونه هم وښیم چې په کرپټو یا په بیټکوین کې په میلیونونه ډالر لري. یعنې هغه ټریډران چې میلیارډونه پیسې په کرپټو کې لري، نو هغوی د مارکیټ په اړه څه وایي. نو راځئ چې پیل یې کړو. مایکل سیلر په نوم امریکایي شخص وایي چې بیټکوین واخلئ تر 2-4 کلونو پورې وساتئ. یعنې د دې مطلب دا دی چې بیټکوین واخلئ ځکه تاسو ته تاوان نه رسیږي. تاسو بیټکوین واخلئ ویې ساتئ. البته په فیوچر کې نه، په سپاټ برخه کې تاسو باید همیش چې چېرته ډېرې پیسې لرئ نو په سپاټ برخه کې باید دا غټ کوینونه واخلئ، ځکه چې په فیوچر کې خطر ډېر لري. ډیوډ وایي 2015 او 2023 کلونو لپاره بیټکوین قیمت $1 میلیون اټکل شوی دی. یعنې دې په نظر راتلونکي 15 کلونو کې به د بیټکوین قیمت $1 میلیون ته رسیږي. په دې خپل اټکل ده، خپل نظر ده، ځکه دا په کرپټو کې ډېرې پیسې لري. نو زه هم تاسو ته د هغه کسانو معلومات درکوم چې کوم په کرپټو کې میلیونونه پیسې لري. دا دوه هغه نفرو کوم چې په کرپټو کې په میلیارډونه پیسې لري. یعنې که زه ووایم چې د دوی خبره باید ومنو نو دې کې کوم شک نشته، ځکه دوی په میلیارډونه پیسې لري، نو دوی خبره به کافي وي. ستا نظر همدا دی چې همدوی ښه پوهېږي ځکه په کرپټو کې په میلیارډونه پیسې لري. همداشانې مارکیټ څارنه باید تاسو روزانه وکړئ. مارکیټ کې تاسو یعنې خپل سټراتیژي باندې روزانه مخ ته مه ځئ. هر څه نه مخکې اول باید تاسو نیوز وګورئ. هغه نیوز چې یعنې کوم کوین چې تاسو تحلیلوئ هغه نیوز وګورئ. اول قدم کې تاسو لاړ شئ، هغه نیوز چیک کړئ، هغه معلومات وګورئ، هغه سرچنګ وکړئ، هغه په اړه مثبت او منفي خبرونه وګورئ. چېرته په هغه باندې منفي یا مثبت خبرونه وي تاسو هماغه شان مخ ته لاړ شئ. داسې مه کوئ چې فقط تاسو باینانس ته داخل شئ او په خپل یعنې بیخي نه مو نیوز کتلي وي نه مو بل څه کړي وي، فقط لاړ شئ او ټریډ وکړئ، یا شارټ لاړ شئ یا لانګ لاړ شئ. بیا په فیوچر کې خو بیخي خطر ده. چېرته سپاټ کې هم لاړ شئ یعنې دومره تاوان نه کوئ. خو زما نظر همدا دی چې تاسو همیش په کرپټو کې نیوز وګورئ. که نیوز لپاره تاسو کمنټ هم وکړئ، زه به تاسو هغه چینلونو ته اډ کړم کوم چې یعنې رښتینې او معتبر معلومات ورکوي. هغه معلومات چې په کرپټو کې یعنې د هغه کسانو معلومات خپروي کوم چې په میلیارډونو پیسې لري. نو تاسو کمنټ هم وکړئ، خپل نظر مو هم راسره په کمنټ کې شریک کړئ چې تاسو په نظر مارکیټ به راتلونکي یو څو میاشتو کې څنګه ارزوئ. یعنې بیټکوین به څومره قیمت اخلي یا هم هال کوینونه به څومره پر مخ ځي. نو تاسو هم خپل نظرونه را شریک کړئ. دا ما نظر و چې تاسو سره مې شریک کړم. نو همیش په نیوز باندې مخکې لاړ شئ. یعنې مارکیټ یو دم ډول کېدلی هم شي. دا دوه ورځې چې آپ پورته آپ ټرینډ کې روان ده، یعنې مطلب چې تاسو اوس کوم کوین واخلئ هغه به ټرینډ کې لکه مثال خبره د تاسو وکړم لکه ټیک ټاک کې چې کوم ویډیو تاسو ورکوئ هغه ټرینډینګ کې ټرینډینګ کې مطلب هر څوک هغه باندې ویډیو جوړوي، هر څوک په هغه باندې ویډیو جوړوي. نو مارکیټ هم همداسې ده، دوی علتونه لري، یا به ډاون ټرینډینګ وي او یا به هم آپ ټرینډ وي. نو که چېرته آپ ټرینډ کې وي مطلب دا چې بیټکوین یا هم هر هغه کوین چې تاسو اخلئ هغه به آپ ټرینډ کې وي. یعنې مقصد پورته به ځي، ځکه په میلیونونه خلک هغه کوین اخلي او هغه قیمت پورته کېږي، نو هغه ته آپ ټرینډ ویل کېږي. نو دا 2 ورځې چې کوم مارکیټ یعنې تاسو 13 ورځ وکړه، ټرمپ په نوم یو کوین چې لومړی 10 قیمت و بیا وروسته تر 80 پورې قیمت ورسېده. نو داسې دا آپ ټرینډ کې روان و او دغه قیمت شاید نور هم پورته لاړ شي. نو زه بیا هم وایم هر څه نه مخکې مهم دا ده چې تاسو لومړی باید خبرونه وګورئ، خبرونه چک کړئ. هغه نه بعد کله چې تاسو ښه معلومات وکړل هغه نه بعد تاسو راشئ باینانس ته داخل شئ. باینانس نه وروسته تاسو هر یو کوین تحلیلوئ، تحلیل یې کړئ او یا فیوچر یا شارټ لاړ شئ یا هم لانګ لاړ شئ. تاسو لپاره به دا ګټور وي او سټاپ لوز او ټیک پروفیټ دا ضرور دي.
باید تاسو دا همیش ولرئ ځکه مارکیټ یو دم ډون کېږي هم او یو دم اپ کېږي هم. صحیح ده، یعنی پمپ یا ډمپ معلوم نه وي. صحیح ده، یا مثبت خبر سره پمپ خوري او یا هم منفي خبر سره ډایرکټ مارکیټ ډمپ خوري. په دې سره به تاسو په ډېر زیات پیسې تاوان وکړئ. نو ښه به وي چې سټاپ لوس او ټیک پروفیټ ضرور ولګوئ. دا به د نن ویډیو چې تاسو ته ما د مارکیټ اپډیټ په اړه معلومات درکړو. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. نو که چېرته مو خوښه شوې وي نظرونه مو هم را سره شریک کړئ او د مارکیټ په اړه خپل نظر هم ولیکئ. مننه.